پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه خفیه دعوت په ورکول 3 کاله او دغه خفیه دعوت کې حکمت څه شه دی؟ حکمت دا دی چې کم شی څه هغه ته الله تعالی یو دسی وجود ورکړي چې هغه وجود عالمگیر وجود وي او هغه وجود نه ختمیدونکې وجود وي او هغه وجود نه ډیرو خلکو ته نفع ورسیږي، نو هغه شیز الله تعالی بیا څه وخت پورې پټ ساتي. لکه څنګه یو شاعر یې मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए نو دغه شاعر یو شعر دی هغه مفهوم داده څکه چرته ته مرتبه غواړي یو مقام غواړي نو یې خپل ځان میټاو کا خپل ځان بالکل روک کا اور بیا یې دانه ته وګوره دغه دانا څه کله خاورو کې ملاو شي نو بیا ګل او گلزار ہوتا ہے. نو دغه دانا څه کله خاورو کې واچي او دغه ټریکټر ور باندې وچلې یوي ور باندې وکي نو بیا ګوره څه وخت بعد د غنمو بوټي ورنه راوځي د جیوارو بوټي ورنه راوځي اندرنګ د یو د میوي ولا ونه ورنه راوځي. نو دا ولی دغه تخم د دې زمکه کې د خاټي کې ملاو شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه خفیه دعوت کې هم اندقه یو حکمت. نو بیا 3 کالو بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی دغه حکم وکړو وانذر عشیرتک الاقربین. دغه وحی راغله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوس کله طریقې سره دغه خپل قبیله ولا او يروا. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اول ابتدا خپل رشتہ دارانو نه وکړله